دغه یو څو ورځې مخکې دغه سوات یونیورسيټي کې څه کم هغه اخیری څه پروګرام یو، نو هغه کې زمونږ دغه پښتنو څومره بې حیايي کړې دي. زمونږ دغه پښتنې ښځې هغه د یونیورسيټي استادانو ځان ته ګډې کړې دي. هغه د یونیورسيټي کوم طالبان دي، کوم سټوډنټان دي، هغه دغه زنانو سره ډنسونه کړې دي، ګډاګانې کړې دي، تماشې جوړې کړې دي. اخر د خدای بندگانو دغه یونیورسيټیانې د تعلیم لپاره تاسو کولاو کړې دي، کدا تاسو دغه ناچ ګانو د پاره تماشو د پاره کولاو کړی دي. دومره بی حیايي ورکې شوی دي چې د سکول هغه پروفیسوران چې تا ته خو دغه طالبان درغلي، سټوډنټان درغلي، تا نه تعلیم حاصلول غواړي، ته د هغو له تربیت وکا او ته بیا هغه زناناو په مخ کې ګډېږي. هغه زنانا چې تا لونو په ځای دي، تا تعلیم د پاره درغلي دي، هغو باندې بیا ته لاسونه اچوي، هغو سره دغه بی حیایانې ته قایموي، نو بیا به الله تعالی په مونږ باندې برنونه ووري. الله تعالی نه بیا مونږ او تاسو دغه امید کوو چې یا الله مونږ باندې خپل رحمتونه ووري. ته خو الله تعالی عذاب ته دعوت ورکوي. اندرنګ نن سبا د یونیورسيټیانو ول کم حالات دي، دغه پروفیسورانو غفلتونو د واجنه چې نن دغه مور او پلار خپل بچي یونیورسيټي ته واستي چې دینه به ډاکټر جوړ شي، دینه به انجنیر جوړ شي، دا به سبا زما مستقبل خکی. او دغه د یونیورسيټیانو نن ماحول دومره خراب دی چې ټول طالبان هغه په نشو باندې ادیان شو. هغه نن د آیسو ول نشي کوي، هغه ګلیانې اچي. اخر د تاسو دغه پروفیسورانو دغه ذمہ داری نه جوړیږي چې مونږ دغه طالبانو دغه سټوډنټانو ول تربیت خیال وساتو، د مونږ او تاسو دغه مستقبل د زمونږ بچي ول دغه مستقبل باج کی. خو هغه خپل عیاشیانو کې لګیدلې دي، خپل هم عیاش دي، او د مونږ او تاسو دغه ځوانان هم دغه عیاشي ته پریږدولې دي. او دغه تورسری زنانو تعلیم خلاف مونږ علما بالکل نه یو، خو دغه شانتي دغه مخلوط تعلیم مونږ خلاف یو چې دغه زمونږ دغه خويندې زمونږ لونه دا مونږ دغه یونیورسيټیانو ته لاړ شي او بیا الته کې هغه ول دومره دغه د حیا ول چادر هغه لاندې ورځي. او څکله بیا ته د هغه ول خلاف خبره وکي، نو بیا یی چې د تنگ نظر دی، هغه یی چې د دهشتګر دی، دا د مولایانو بلکان نشتا. الکه د خدای بندگانو مونږ او تاسو مستقبل د پاره یو چې دغه به حیاي چې کم قوم کې راغلي دی، الله تعالی هغه تباہ او برباد کړی دی. او دغه خلک انګریزانو نه مونږ او تاسو متاثر یو چې یاره انګریزانو ترقی وکړله، خو انګریزانو ترقی کړی دی هغه هنر د واجی نه کړی دی، هغه فن د واجی نه کړی دی، هغه دغه علمونو کې کمال حاصل کړی دی، هغه دغه بی حیايي څخه کم کوي، هغه دویمه درجه کې کوي، هغه خو ایمان نشته ور سره بی حیايي کوي. خو مونږ او تاسو دغه مسلمانانو هغه فن کې ترقی پرېږدولې دي، هغه مهنتونه پرېږدولې دي، هغه ول دغه عیاشي راخستلې دي، دغه بی حیايي راخستلې دي. او یای چې د انګریزانو د واجنه ترقی کړی دي، انګریزانو د واجنه جزونه نه دي جوړ کړي، د واجنه هغه میزایل ټینکونه نه دي جوړ کړي چې هغه خځې بربندې کړلې، د واجنه نه هغه مهنتونو د واجنه. نو دغه ځوانانو ته هم دغه یونیورسيټي طالبانو ته مونږ د درخواست کوو چې د خدای بندگانو تاسو نه مور او پلار ډېرې تمې ډېرې امیدونه دي، تاسو ته مور او پلار خپل پټي خرڅ کړي دي، تاسو ته مور او پلار خپل ځمکې خرڅ کړي دي، کورونه یې خرڅ کړي دي. قسم په خدای دسې مور او پلار مو ته معلوم دي چې هغه ورته سره زار خرڅ کړي دي او هغه ورته ځمکې خرڅ کړي څه د پاره چې ما بچي دغه تعلیم وکي، زما دغه بچی نه انجنیر جوړ شي، ډاکټر ورنه جوړ شي، او دغه بچي چې کله یونیورسيټي ته لاړ شي دا بیا الته کې خپل عشقونه شروع کی، دا الته کې تماشې شروع کی، الته کې دا نشې شروع کی. نو اخر الله بندا تا نه دغه د مور او پلار ول دغه حق پوښتنه نه کیږي. او دغه استادانو ته هم درخواست دی دغه حالات معلوماتو مطابق یونیورسيټیانو کې د استادانو څخه کم حالت دی، څخه کم دو توجه طالبانو ته ورکوي، غټي غټي تنخواګانې خلی په لکاو 2 لکه 3 لکه د دوی تنخواګانې دي. هفته کې به صرف یو پیریډ وي، هغه به د 2-3 غنټو پیریډ وي، هغه کې هو بندا 1 غنټه پیریډ اخلي او نور به ټول خپل مزه مستیانه کوي. اخر الله به تعالی دې پوښتنه نه کوي. او دغه د یونیورسيټي څخه کم زنانه زمونږه خويندې زمونږه لونه لاړې دي، هغه ته هم مونږ او د درخواست کوو دغه منبر په توسط سره چې تاسو خپل مور او پلار دغه تعلیم د پاره لګلیو، چې تاسو خپل مور او پلار هغه ملاتړ وګرځېګو، مور او پلار سبا لاس ور سره وکړو. مونږ د تاسو تعلیم خلاف نه یو، خدای دې چې د حیا ول چادر خپل سر نه ما غورځو.
دغه ځوانان څه تاسو مخکې ورسته کیږي دو تاسو سره مینه نشته دا صرف د تاسو د عزت ولغله دي دا صرف د تاسو د حیا ولغله دي تاسو استعمالول غواړي نو دغه خويندې هم د لغوندې هغه ځوانانو سره دوکاشي بیا حیاګانې هر څه هغه وګرځي اخر ته لغوندې سوچ وکا چې ته مور او پلار ول عزت د په خاورو کې میلوي او کنه میلوي ته مور او پلار تعلیم د پر الته استولی او ته بیا پردي سړو سره الته کې میدان کې غړېږي الته کې ور سره ډنسونه کوي الته ور سره غپې شپې لګي نو د څومره ته ظلم ور زیاته کوي خپل ځان سره خپل مور او پلار سره نو حیا ول ژوند تیروا حیا نه ډک دغه حیا ول چدر د ما ورځوا تعلیم حاصل کا تعلیم خلاف د زنانه او مونږه علما بالکل نه یو